درنو لیدونکو، نن درته ډیره ښکلې او په زړه پورې داستان لرم. تمه ده تر پایه یې وګورئ او زما چینل سبسکرایب کړئ. بنفشه هغه غریبه او بېوسه مور وه چې 4 ورونو وروسته ورته الله جل جلاله ښکلی زوی ورکړ. د بنفشې خاوند نه او یوه کونډه ښځه وه. 2 میاشتې وروسته یې خاوند په ملي اردو کې په بېرحمۍ سره شهید شوی و او د خاوند د مرګ څخه 2 میاشتې وروسته ورته الله تعالی زوی ورکړ. د 8مې ورځې سره سم یې ورته نوم حسن کېښود. که څه هم ډېره بېوزلي وه، خو بیا یې هم په پور له چا نه پیسې واخیستې او عقیقه یې ورله وکړه. ځکه چې 2 کلن شو، نو د مور یې هغه ارمان په زړه کې راوټوکېده چې تل به یې ویل که الله زوی راکړو نو دیني زده کړې به پرې کوم، قاري کېږي به او یا به ملا کېږي. په همدې نیت یې د کور نه لږ واټن کې یوې مدرسې کې شامل کړ. الله کار ته ګوره، په مدرسه کې تر ټولو شاګردانو ښه تکړه و. په لږ وخت کې یې په ناظره قرآن کریم ختم کړ. بیا یې حفظ او قرآن کریم له ژباړې سره زده کول پیل کړل. وخت تېرېدو چې 11 کلنۍ ته ورسېد، نو له نیمایي زیات قرآن کریم په یادو زده کړی و او هم یې ترجمه زده کړې وه. یوه ورځ چې د حسن دوی په مدرسه کې ذهني سیالي وه، ماښام مهال له لمانځه نه وروسته له مسجد نه راتلو چې څو بې ضمیره وحشیانو او قاتلینو حسن د مسجد نه لږ وړاندې د جوارو یو پټي ته ننویست. دی چې هر څومره کوښښ وکړ چې چغې وکړي تر څو خلک خبر شي، خو نه یې شو کولی. د باندې دغه وحشیانو ډیر ظلم او زیاتی وکړ. د حسن له کورنۍ څخه یې د حسن خوشي کولو په بدل کې ډېرې زیاتې پیسې وغوښتې، خو د حسن کورنۍ د دې پیسو ورکولو توان نه درلود. د 1 میاشتې تېرېدو وروسته د حسن غلا کوونکو حسن وواژه، دا ځکه چې حسن دوی پیژندلی وو. د حسن بیروحه جسد یې په یو لرې ځنګل کې وغورځاوه. د حسن مور ډیره پریشانه وه، خو بالاخره د حسن جسد یې په داسې حال کې وموند چې بدن یې ټول خراب شوی و. د یوې بېوسې او مجبورې مور د زړه ټوټه یې ورڅخه د تل لپاره جدا کړه او ژوند یې ورته د تل لپاره د غمونو څخه ډک کړ. نو درنو لیدونکو، نن همدا زموږ حال له هرې خوا څخه راباندې ظلم او زیاتی کېږي، خو موږ یې په وړاندې خاموشه یو. که سبا ورځ هم ځان په دې ظلمونو خاموشه کړو، نو یو به هم پاتې نه شو او یو به یو ټول نیست او نابود شو. نو باید د خپل ځان او د خپل اولاد څخه پالنه او ساتنه وکړو او د هر ډول ظلم او د ظالم د منګلو څخه یې وساتو.